نو زما مطلوب دا دی اوس دغسې کسانو سره ستاسې مینه وي د دغه تبلیغیانو کسانو سره که ستاسې مینه وي نو ستاسې ته به هم دغسې کسان جوړېږي که چې د تبلیغي سره مینه وه د تبلیغي عقیده به په تا کې پیدا کېږي بیا به دې عقیده دا جوړېږي چې جهاد نشته که چې د وابیانو سره مینه وه د وابیانو عقیده به په تا کې پیدا کېږي بیا به راپورته کېږي بیا به ټول امت ته د مشرکینو فیصله کوي پر ټول امت به د مشرکینو وایه چې دا مشرکین دي احناف به مشرکین بولي فقها به مشرکین بولي امامان به مشرکین بولي بیا به دا عقیده په تا کې پیدا کېږي نو د داسې کسانو سره باید د سړي ناستو ولاړه نه وي کم کسان چې د دین په مقابله کې د اسلام په مقابله کې را شروع دي هغه چې په هره جامه کې دي په هر رنګ دي د هغو سره باید چې ناستو ولاړه منع بعضې کسان بیا دا وایي زه خو د دې پلانکي سړي سره شناخت کوم خو زما د عمه زوی دی ولو که وابي دي نو څه دي چې وابي دي خو زما د عمه زوی دی که نه یا مې د اکا زوی دی یا مې د خاله زوی دی یا مې د ماما زوی دی قریب مې دی نو وایي د قریب سره زه څنګه علاقه وشکم نو زه هم د قریب سره علاقه ولې نشي کوې خو قریب چې قرآن پرېښووي مذهب یې پرېښووي نو دا خو پر دی سړی شو دا چې زما او ستا د عمه زوی وي دا چې زما او ستا ورور وي دا چې زما او ستا پلار وي دا چې زما او ستا زوی وي او د عمه زوی خو لا لرې دي یا زوی دي زما او ستا زوی زما او ستا ورور زما او ستا پلار که مذهب پرېښووي دین یې پرېښووي وهابي سو ګمراه سو دا زموږ قریب نه دی د دغسې چا سره ناستو ولاړه کول مطلق حرام دی ولو که د سړي پلار وي ولو که ورور وي ولو که زوی وي چې دین یې پرېښووي مذهب یې پرېښووي د ګمراه ډلو پر مسلک روان سو دا زموږ قریب نه دی دا نو ته به علاقه شکې د هر سړي سره که دین و مذهب پرېښووي د هغه سره به علاقه شکې ولو که دې قریب وي حتی ولو که دې پلار وي ولو که دې زوی وي دې سره به علاقه شکې دا د قرآن فیصله ده دا د احادیثو فیصله ده زما او ستا مینه به د هغه کسانو سره وي چې هغه پر صراط مستقیم روان وي د پیغمبر علیه السلام پر سنت روان وي د هغه چا سره به زما او ستا مینه وي او که د پیغمبر علیه السلام لاره پرېښول دا بیا زموږ قریب نه دی دا پردی سړی نو مینه به د صلحاو سره وي د علماو سره د مذهب د خلقو سره او هغه کسان چې د دین په تخریب کې را شروع دي د مذهب په تخریب کې را شروع دي نو د هغو سره یوه ذره علاقه ساتل دا حرام عمل دی هیڅ کومک به د هغه سره نه کوي نه به کومک ورسره کوي د دغسې کسانو سره کې مذهب پرېښووي نه به سلامسې ورسره کوي نه به سلام وراچوي نه به لمونځ پسې کوي نه به نکاح ورسره کوي نه به میلمستیا ورسره کوي نه به یې جلسو ته راغواړي نه به یې جلسو ته ورځي نه به کومک ورسره کوي نه به اجرې ته ورځي نه به فاتحې ته ورځي دا ټول علاقه به بند وي دا د قرآن او د حدیث فتوا ده وصلی الله تعالی علی رسول